نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو په دې لس ټول روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ او د صحت او عافیت جامې پر تن لرئ. ګرانو زموږ نننی درس د تجوید دریم درس دی چې سورة البقره هم تجویدي هم لفظي وایو په تجوید سره. هیله ده چې هغه نور درسونه مو زده کړي اوسي او انشاءالله نور هم خپل درسونه تعقیبوئ تر څو ښه پکې په تجوید کې فعاله او تیزه سئ او په نښانونو کې ښه تلاوت او هر مخرج د خپل ځای څخه ادا کړئ. اوس راځو د خپل درس ته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. اوس قدرمنو لیدونکو تجوید سره ما سورة البقره وویل. اوس نو څنګه اوس یې تعریفي وایو چې تعریف یې هم وکړو چې پوه سو موږ چېرته اخفا وکړه چېرته مو اظهار وکړو چېرته مو قلقله وکړه. اوس یې وایو. لومړی به دا ووایم چې سورة البقره مدني سورت ده. 40 رکوګان لري او 286 آیتونه لري. الف لام میم دا لام او میم دا مقطعات حروفونه دي. 15 حرکته یا شپږ حرکته یې دواړه جګو، یعنې شپږ اندازې الف کدر ته یې پورته دواړه کش کړو چې دواړه یو ځای سي څو حرکته کېږي؟ 12 حرکته کېږي او غنه هم پکې کېږي. ذلک الکتاب زال د ژبې له څوکې نه ادا کېږي او د یو الف اندازې کدر ته پورته کش کېږي ځکه هلته مد مقصوره راغلی ده. کاف د حمز حروف ده. تابو تابو تا د یو الف اندازې کدر ته پورته کش کېږي مد مقصوره. لا ریب را ډکه لوستل کېږي ری کې مد لیم کېږي. فيه یا مده حروف ته کش کېږي ها د حلق څخه ادا کېږي ځکه ها حلقي حروف ده. بعضې وایي ذلک الکتابو تلفظ یې سم نه کوي هر مخرج خپل ځای څخه نه ادا کوي نو باید په کومه طریقه یې وایو؟ ذلک الکتاب لا ریب فیه. اما تجوید یې اول سم ادا کړو او هر مخرج د خپل ځای څخه ادا کړو. هدى للمتقین ها د حلق څخه ادا کېږي دل کې ادغام بې غنه کېږي. للمتقین تا دلته مشدد د سخت ویل کېږي او حمز پکې کېږي. قاف ډک قین یا مده حروف ده کش کېږي. الذين يؤمنون لام سخت ځکه مشدد ده. زال د ژبې له څوکې نه یا مده حروف ده کش کېږي. بیا سخت. نون دلته واو مده حروف ده بیا یې کش کوو. بالغیب غیب ډک لوستل کېږي د حرف څخه ادا کېږي او غیب کې مدلین هم کېږي. ویقیمون الصلاة بعضې ځینې کسان دي ویقیمون الصلاة بیخي صوت تلفظ پکې نه کوي نو باید څنګه یې وایو؟ صوت ډک حروف ته باید ډک ادا سي. ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم قاف ډک یا مده حروف کش کېږي واو هم مده حروف ده کش کېږي. دغه په دې خاطر زه وایم چې مده حروفونه کش کېږي ځکه واو الف یا دا همیشه اصلي مدي حروفونه دي همیشه کش کېږي کله چې جنسونه راغلي اوسي. نس صوت سخت ادا کېږي او ډک ادا کېږي. لام د یو الف اندازې کدر ته پورته کش کېږي مد مقصوره راغلی ده. ومما کې غنه کېږي. رزقناهم را ډکه لوستل کېږي قاف ډک لوستل کېږي او قاف کې دلته قلقلې صغرا هم کېږي. قلقلې په دوه ډوله دي قلقلې صغرا قلقلې کبرا. قلقلې صغرا یعنې وړه قلقله او قلقلې کبرا یعنې غټه قلقله. غټه قلقله همیشه په آخر کې کېږي او قلقلې صغرا همیشه په منځ کې کېږي.
نون دی اول فاندازي کې درته پورته کش کیږي، ها د حق څخه ادا کیږي. یافقون یافق اخفا کیږي. اخفا په معنا داسې یعنې پټه ادا کیږي او اخفا 15 حروفونه لري چې ان شاء الله په نورو درسونو کې به زه تاسو ته د اخفا حروفونه ووایم او څنګه چې اخفا د کوم د نون ساکنه یا د تنوین ساکنه بعد کوم حروفونه راسي اخفا کې هغه به ان شاء الله په نورو درسونو کې بیا درته ووایم. اوس قاف دلته بیا ډک لوستل کیږي، واو مده حروف ته کش کیږي. والذین لام سخت ادا کیږي ځکه مشدد ده، زال د زبر سکون ادا کیږي، یا مده حروف ته کش کیږي. یؤمنون یو دلته بیا سخت ویلل کیږي، نون واو مده حروف ته کش کیږي. بما انزل بما دلته مد منفصل راغله د دوه نیم حرکت پورته کش کیږي، مد منفصل همیشه دوه نیم حرکت پورته کش کیږي. انزل دلته بیا اخفا کیږي، الیک لایک مد لین کیږي، وما انزل وما دوه نیم حرکت بیا کش کیږي، مد منفصل پکې کیږي. انزل دلته بیا اخفا کیږي. من قبلک دلته من کې بیا اخفا کیږي، قاف ډک لوستل کیږي. قبلک دلته با کې قلقلي صغرا کیږي او لیک کې چی کیږي همس کیږي ځکه کاف د همس حروف ده. وبالآخرة هم یوقنون وبالآخرة الف بیا ولف اندازې که درته پورته کړ شو ځکه مد مکسوره راغلی ده. خی ډکه لوستل کیږي ځکه حلقي حروف ده، را هم ډکه لوستل کیږي ځکه د ډک حروفونه ده. هم یوقنون ها د حق څخه، قاف ډک، نون و مده حروف ته کش کیږي. صدق الله العظیم. قدرمنو ملګرو دا اوس زموږ د نن درس ته بیا چې زه ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو به ټول پاک رب سپارم، ښاد خوشحاله او بریالي اوسئ. ومن الله توفیق.